شپږ څلوېښت کلن عبدالرزاق د سبق او زده کړې مینې بیرته د مکتب څخه د تګ وروسته یعنې شاوخوا ۳ کاله ۱ کاله وروسته بیرته مکتب ته راوستی. دا وخت د ګلستان د کاکا فاونډیشن چې کوم د حاجي احمد خان له لوري جوړ کړل سوی سکول دی، ښوونځی د هغه ته راغلي یو او دلته له دغه زده کوونکو سره چې د عمرونه د دوی د اتم نهم صنف یا لسم یا د 11 صنف زده کوونکي دي، هلته دغه یو داسې د دوی تر عمر زیات کس ورسره ناست دی. عبدالرزاق حاجي ستړی مه سې. ته ستړی مه سې. کراتویه الکوان ګرد ستاسو د زامنو په ځای کې دی، لیکن تاسو هم دلته ورسره ناست یاست. د څه لپاره؟ زه د تعلیم حاصلولو دپاره راغلی یم. دلته زه دوی سره په دې ځای کې تعلیم حاصل کړم. محصل ما له ځان څخه جوړ کړی دی. نو په دې وجه باندې زه دوی سره بالکل په صحیح توګه باندې موږ د دوی در مابین چې کوم ژوند دی هغه ډېر خوشحالۍ سره تېرېږي. څه لامل و د دوی عمرونه اوس د زده کړې دي او ستا عمر تر هغه ځای تېر سوی دی چې ته زده کړه وکړې، څه لامل سو چې ته هم برته راغلې د دوی سره همصنفي سوې او یو ځای سوې؟ خبره دا د شوق متعلق چې انسان کې یو قوي جذبه او قوي جذبه یي هغه انسان بالکل خپله ځای پرې رسولی شي. نو زما دا شوق و چې زما نیمګړی تعلیم ته زه بیرته وده ورکړم او بیرته پرمختګ وکړم. په 1992 کې دې میټریک یعنې د لسم صنف امتحان ورکړی و، له هغه وروسته 11 کاله تېر شول، له بیا دې پرېښی ولې دې پرېښاوه یا په دا دومره وخت کې دې بیا ولې زده کړه مخته نه وکړه چې اوس راغلې؟ دا د دې علاقې د قومي دښمنۍ غټ وجوهات چې دي هغه په دې علاقې کې چې کوم دښمنیانې ولې دغه وجې څخه زموږ تعلیمي ادارې ټولې په مخ وتړل شولې. هېڅ تعلیمي اداره موږ ته نه سوه راپاته چې موږ تعلیم پکې حاصل کړو. نو زما تعلیم بس پر نیمایي حال باندې پاتې شول. وجه دا وه. اوس دلته راغلی یې زده کړه کوې او کتابونه بیولوجي ده او داسې دغه انګلیش دی، کیمستري ده او ټوله د فرسټ اییر هغې معلومیږي، ټوټل په انګریزي دی. له انګریزي ژبې سره څنګه یې ډېره ګزاره ورسره کولی سې او که یا ستړیا درته کې شته؟ خامخا ستړیا پکې شته. اوس زموږ د ټیم کې چې ولو موږ په ټیم کې فزیکس او کیمستري او بیولوجي دا ټوله په اردو ژبه وله، هغه کې موږ ته دوی دغه نه وو، خو اوس چې دی اوس ټوله په انګلیش دي. نو بیا هم موږ چې دوی موږ ځان کنورټوو د انګلیش په خوا، زه به ځان به تبدیلي ورکوم چې زه د انګلیش په خوا ور واوړم، ځکه چې کتاب خو زما په خوا نشي راوښتلی. څه کې وایه دغه انګلیش ماپشن لخوا سینټر یا داسې د انګلیش اکیډمي ورسره وایه او که یا بس هسې هم چې راغلی بس هغه رقم ورسره روان یې له هلکانو سره؟ نه بالکل، اوس فلحال خو زه د اکیډمي له نه یم راغلی او دغسې بس چې دلته کلاس ته راسم په دې ځای کې زه سبق په سر وایم، خو بیا هم ما سر په خلاصېږي تر هغه کوم حدود چې کوم دي تر هغه حده پورې زما سر په خلاصېږي. مطلب ګزاره په کولی سې؟ بالکل بالکل. که د دې تر څنګ راته وایه تا ول چې زه غرمه له دې خوا څخه د ښوونځي څخه ووځم بیا ځم، چیرې ځې چې اکیډمي ته ماپشن لخوا نه وایه، بیا ستا روزګار او ژوند څه دي چې دلته ناست یې بیا هم کور چلونګ روزګار کوونک خو هم غواړي؟ بالکل، زه بیا د ماپشن د خوا چې دی په دوکان کې ټیلر ماسټر یم، کالي جوړوم. خیاط یې؟ بالکل، زه دا کار هم ورسره کوم. له څو وخت راهیسې هغه کار کوي؟ هغه تقریبا د اوس د 1990 راهیسې بیا د 2012 پورې ما یو کار کوي، هغه چې کوم کشیدهکاري یې موږ ته یې بولي یا په انګلیش کې امبراډري بولي، دا مشین ما چلاوي د 2012 پورې تقریبا 21-22 کاله ما دا وچلاوي. هغه څه بعد بیا د 2006 ما دا کار شروع کړی دی، د اوس پورې زه دا هم کوم نارینو ټیلر ماسټر. یوه اخرنۍ پوښتنه، ستا بچیان هم په دغه ښوونځي کې دلته زده کړې کوي، هغوی په کومو کلاسو یا کومو صنفو کې دلته دوی زده کړې کوي او ته په څوم صنف کې وې؟ او جی بالکل، هغه یو 2 زامن مې دي، هغه هم دلې زده کړې کوي، خو مشر زوی چې مې دی هغه په 4م کلاس کې دی او د هغه څخه بیا دویم چې دی هغه په 4م کلاس کې دی، دلې زما سره په دې کلاس کې سبق وایي. کله ناکله په انګریزي کې مرسته دې اخلې؟ هو ولې نه، کاپیان یې راپرې کوم. او کاپیان یې برته په زامنو لیکې؟ ګران کتونکو، حاجي عبدالرزاق کلو چې 11 کاله وروسته بیرته خپلې ښوونځۍ ته راغلی، له نن څخه 4 ورځې وړاندې په نړیوالو رسنیو کې د هند د اتر پردیش په ریاست کې یوه 2 کلنه سپین سرې د سلیمه خان په نامه باندې یوه ښځه وه، هغه هم دغسې ښوونځي ته پر دغه عمر باندې تللې وه. کوم وخت چې بیا د میډیا نمایندګان هلته دوی ته ورغلي وه دغه ښوونځي ته، نو له دې څخه یې دا پوښتنه کړې وه چې ولې بیرته
پر 2 نوي کال عمر باندې راغلی او دلته زده کړې کوي. نو دې یو ډېر دغه جواب ورکړی و. دې ورته ویلې وه چې زده کړه هېڅ وخت نه غواړي، نه عمر غواړي چې ته پر کوم عمر باندې زده کړه کوې. لیکن دا ډېره بده خبره ده چې ته د امضا یا دستخط کولو پر ځای باندې ګوته لګوې. نو دې اوس زه هم اوس راغلی یم چې زده کړه وکړم، لږ تر لږه نور که نه کړم زده، دا دستخط خو به دلته په ښوونځي کې زده کړم. نو حاجي عبدالرزاق ته دې خدای پاک توفیق ورکړي چې دوی زده کړې تر سره ورسوي او بیا د دغه درپدره برباد وطن خدمت وکړي. د بیا لیدو.